نریندر مودي ګونګه ډاکو ګڼو یو دیم ډاکو د مسلمانانو قاتل دی خو هغه هم د انډیا حجاجو لپاره سعودي پرنس ته ریکویسټ حج العزیز زما په پیسو یعنی د عوام په پیسو نو د الله په دربار کې د حج قبليږي کنه او د دې ثواب ما ته رسي کاغه ته پیسې په عوام ولې نه لګي دا سرپلس والا ورې جی په پښتون بای میسټیک جی چې دا پیسې بل اکاونټ ته تللی وي دا 80000 خلک چې پاتې شو د دې ګناه چې دا د چا په صرف بهانه کته ها درته وای 55 کروڑ روپۍ چې تاسو ته ملاو شوی دي کنه د وفاق نه نو پاګه بس څه کوي د خیبر پختونخوا نه خو په 55 کروڑ روپۍ امریکا جوړې دی شي څومره بدقسمتي ده څومره سپکو کتلی شو زما دې صوبې ته همیشه د دې السلام علیکم سر سلام دوستانه پټېدنه ته رالي چرته جی مونږ وټونه درکړي مونږ همداسې چرته پرېږدو جی تاسو خو ویل چې د عمران خان صاحب د تپوس نه بغیر د هغه د فاینل اجازت نه بغیر بجټ څوک هم نشي پاس کولی علي امینم صاحب هم دا خبره کوله سپیکر صاحب هم دا خبره کوله مونږ ډاډه علي ماپي وایي چې کې پی عمران خان صاحب ماینس کو عمران خان صاحب ماینس کېدل داسې دي لکه مونږ زندګۍ یو حصه چې ختمه شي او د بجټ پاس کېدو حوالې سره چې کومه پروپیګنډه روانه ده یو خو ډېره عجیبه خبره ده مونږ نه یو دویم ورژن او وضاحت هم ضروري دی چې ټولو نه آیا که بجټ فیل شي کې پی ګورنمنټ تللی وی واپس او بیا خان صاحب ته مونږ ورغلی وی او خان صاحب مونږ ته ویلي وی چې تاسو نه چې ګورنمنټ ته او تاسو داسې ډیسیژن ولې نشو اخیستی تاسو دومره کمزوري وی چې سازش هم وشو ستاسو نه ګورنمنټ هم لاړو دینه بعد اوس ماله راځئ چې بجټ پاس کم که پاس نه کمه آیا مونږ خو د ملاقات متمني یو چې مونږ ته ملاقات میلاو شي او مونږ د هغوی اجازت خو که پاس هم شي عمران خان صاحب سره اوس هم اختیار دی بیا هم اختیار دی مونږ ټول د عمران خان صاحب په نوم راغلي یو چې څه ټیم هغوی وغواړي مونږ اسمبلي ریزالو ده دا راته ووایي چې بجټ پاس شو دونه تیادۍ ته څه ضرورت و د پنجاب سند بلوچستان پاتې دی او تاسو پاس که دا د 30 تاریخه پورې ټایم خو و که نه سر دا د ملک کې دا چې کوم تاریخونه دي کوم ډیټس ورکول کېږي چې قانون کې دومره ټایم دی او تاسو دومره ټایم کې کوئ دا قانون سره په کلونو کې چا فالو نه کو اوسه پورې مونږ سره دا خطره وه چې عمران خان صاحب ته یو سازش جوړ شوی چې یو کې پي د هغه قله ده او دام په دې طریقه باندې ورانه کې خوا 30 تاریخ ته انتظار وشي او کو نشي کټ موشنز دي کټ موشنز ورځ واغه او کټ موشنز د بجټ پاس کېدو حصې مونږ یو ورځ پوسټپونډ کا بیا هم هفتې ورځ رااله چې په دې دوران کې به خان صاحب نه تپوس وشي چې تاسو څه رایه ده هغه ورځ باندې جج صاحب په چوټۍ باندې کا خان صاحب سره څوک بیا میلاو نه شو درېیمه ورځ رااله کټ موشنز د بجټ پاس کېدو حصې هغه کټ موشنز چې کله بیا کېده او هغې کې یو محکمې بجټ پاس کولی هغه ورځ رااله په هغې کې دا نه وه چې ګونې څه ورځ هم رامخکې که نه هغه ورځ رااله هغه ورځ باندې چې مونږ هغه نه وی پاس کړی وفاق مونږ ته صرف بهانه کته دا راته ووایي 55 کروڑ روپۍ چې تاسو ته میلاو شوي دي که نه د وفاق نه نو په هغې به څه کوئ د خیبر پختونخوا نه خو په 55 کروڑ روپۍ امریکا جوړېدی شي څومره بدقسمتي ده څومره سپکو کتلی شو زما دې صوبې ته همیشه د دې زما د عجزه او غریبه سیمه چې په هغه دهشتګردۍ ښکار شوه زما کور نه ونسه تر هر قبایل په کور کې یتیم موجود دی په داسې حالاتو کې چې دهشتګردۍ ته مقابله کې ودرېدلي د کې پي خلک د ترهګرۍ مقابله هم خلکو وکړه لوټ شو خلک کورونه خلکو پرېښوده او په دې کې ریاست دا سنجیدګي ده چې ستا ته په ټول بجټ کې په ټول پاکستان کې صرف 55 کروڑ روپۍ کې دي اخر دا مذاق هم شوی دی یو ډېر لوی مذاق چې یو وفاق تا ته دومره سپک ګوري نو ستا اسمبلي هغه ته څه شی ده سر دا راته ووایي او د دې باوجود پنجاب سند بلوچستان وفاق ته نه ورکوي پلس بجټ او تاسو ورکوئ یعنې که تاسو ته 55 کروڑ درکوي او تاسو ګټئ زمونږ حصه وفاق له ورکوئ او هغه وفاق چې فارم 47 ایز عمران خان او تاسو ټول وایي دا ولي جی مونږه چې کوم دا سرپلس بجټ دی مونږ عمران خان سے په اصولو باندې عمل کړی دی چې هغوی وی چې تاسو دومره اخراجات وساتئ چې څومره ستاسو ضرورت دی چې کوم د اخراجات نه بعد پیسې راشي هغه سرپلس شي نو که یو شی مونږ په اخراجاتو کې رانغی مونږ پکې غلا نه ده کړې مونږ پکې څه دوکه نه ده کړې مونږ پکې څه دغه نه ده کړې که هغه بجټ مونږ سرپلس شو کړو څه حرج نشته خو که خان صاحب حکم وي سر پنجاب نه ورکوي پنجاب دومره غټه صوبه ده بلوچستان سند نه ورکوي نو خیبر پختونخوا دا پیسه په عوام ولې نه لګوي دا سرپلس والا ورې جي په پختونخوا چې څومره د عوامو منصوبې مونږ په صوبه کې دي عوامي منصوبې هلته صرف د شو آف او یو څو کالجونو له تګ او دا دین علاوه زما ته نوره څه کارکردګي څوک وښوی د هغه حکومت او پروپیګنډه ده او روانه ده که هغوی یې نه ورکوي دا بجټ مونږ که سرپلس دی مونږ یې شو کوو ځکه چې مونږ نه ډاکوان یو نه مونږ دا پیسې کور ته وړو بلکې چې چا څومره اخراجات دي هغه مطابق هم
هغه ته دغه کړای دی. زبردست سر یو پرسنل زما تاسو ته زما په پیسو چې څوک حج لذي عمره لذي یعنی کې یو وفاقي وزیر اعظم صدر آرمی چیف دا چې په حج لذي زما په پیسو یعنی د عوام په پیسو نو د الله په دربار کې د حج قبليږي کنه او د دې ثواب ما ته رسي کاغه ته د ثواب نه هغه ته رسي او نه ستا ته رسي او نه ما ته رسي. وجه دا ده چې حج من استطاع الیه السبیل دا ده چې چا باندې حج فرضیت راغی هغه به خپله خرچه کوي او بیا به ځي. ما ته یاد دی عمران خان صاحب دور کې نورالحق قادري صاحب چې کله منسټر و هغه چې هلته لاړ نو هغه ټکټ هم خپله اخیستی بیا چې هلته لاړ نو هغوی ته سعودي ګورنمنټ یو گاډی ورکړه چې دا به منا و عرفات کې سټیکر والا گاډی دی ته به ډایرکټ ځې خو هغوی ټول حج پاکستانی عام حجاجو سره په بس کې کړی چې دا یو هغه ختم شي دا یو مونږ او د نورو حجاجو په منځ کې دا یو اعتماد قایمي او دا د دې ملک عوام پیسه ده دا د دې ملک د دې قوم پیسه ده هغه حج به سمه ځي هغه رحمان بابا یو شعر دی چې د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به حاجي نشي په طواف نو زه به هغه ما ته رایاد شي پکې که څومره هم د کعبې مبارکې طواف وکړې او دغه وکړې نو استاد خاص تاسو یعنی کې انکل هغه وخت کې منسټر او حج لډیر خلک تلي موجوده ټایم کې 80,000 حاجیان چې دي اپاتې شو او بای میسټیک جی چې دا پیسې بل اکاونټ ته تللی وي دا 80,000 خلک چې پاتې شو د دې ګناه چې دا د چا په سر ده دی ګناه دی وزیر اعظم دی ډاکو په سر باندې ده دی ګناه د حج د ټول وزارت په سر باندې ده 1947 نه وروستو داسې سرته دومره یو غلط او دومره یو فضول حرکت چرته نو شوی لکه دی پیرې ته چې شو 67,000 حجیان پاتې شو دا څه معمولی خبره خو نه ده تاسو چې وی چې حج دا او هغه په عمرو ته دوی زی په پاکستان کوم په جهاز کې دی حجیانو سوال د پاره بم تلای وای کنه سر جی اکاونټ او دا چې دا خبره زه خو هر وخت وایم ما خپل منیستم ویل چې په قومي اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړي دا څه معمولی کیس نه دی د دې حل رو باسي دي کې کرپشن شوی حجاج پیسې هړپ شوی دي پورا سپریم کورټ چې په هغه زمانه کې جی آی ټی جوړولای شو اوس تم جوړه کی ها سر دا تاسو کومه علي بیا یو کسو جی نو میرانه لګیر دی ما خل وفات شو الله دی وبخي درې ځله اغله جس واپس رااله او دلته زمونږ تقریبا 80,000 حجیان دوی له جهاز اډوغونه کوي واپس رانه لیدا ولي جهازم موجودو جهازونه موجودو داسې مو چې خالیم تل راتله او ایشو دا و چې هغه زمونږ د اعمالو هغه نتیجه زمونږ حکمران دی او هغه اعمالو نتیجه کې چې کوم حکمران راغی دومره نیچو خطه چې هغه د پاکستان حجاجو لپاره یو سوالم سعودي ته ونکړای شو نریندر مودي ګونګه ډاکو غنو یو دیم ډاکو د مسلمانانو قاتل دی خو هغه د انډیا حجاجو لپاره سعودي پرنس ته ریکوست کړه مونږ کې څه چل شوی مونږ څه دنیا ورانه کړې اړې رمنه نه کو سر دټا